زموږ په معاشره کې یو ډیر غلط رواج راغلی دی او دا رواج غالبا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې څخه مخکې چې د عربو کومه معاشره وه هغه ډیره غلطه معاشره په جهالت کې غرقه معاشره وه. که تاسو د هغې په پرتله زموږ معاشره واخلئ په خدای قسم د هغې عادت تر اوسه پورې په موږ کې هم راغلی دی. په دوی کې دا عقیده وه، دوی به ویل الاقارب کالعقارب، والتربر داسې دی لکه لړم، والقریب داسې دی تربر لکه لړم. لکه لړم چې همیشه نیش یستلی په دې کوشش کوي چې څنګه دا نیش ولګوي، او تربر هم همیشه په دې کوشش کې دی چې څنګه تا ته تکلیف ورسي. دا د عربو جوړ عادت او دا په عربو کې مشهوره قول او دا د عربو مشهوره عقیده وه او دا د عربو د ژوند تیرولو طریقه وه. اوس دغه طریقه هم در موږه پورې هم رارسېدلې. هر سړی چې وګوي یاره تربورګلوي ده، یاره د تربورګلوۍ ژوند دی، لکه دی چې په یو نامسلمانه انسانانو کې زندګي تېروي د تربورګلوي دی په دی نامه یادوي، و یاره د تربرو په مابین کې پروت یم. د تربورګلوۍ ژوند دی، نن سبا د تربورګلوۍ ماحول دی او نن سبا د تربورګلوۍ ښار دی او دا ښار د تربورګلوۍ ډک دی. دا تربورګلوي دی د یو دښمنۍ په نامه یادوي. دغه عادت د عربو هم ولو، هغوی به هم دا ویل چې الاقارب کالعقارب، والتربر داسې دی لکه لړم. لړم سړي ته تکلیف ورسوي، تربر هم سړي ته تکلیف. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغلی دغه نظریه داسې الټه واړوله، ښکاره یې ورته لا يدخل الجنة قاطع، زما امت کې هغه سړی په جنت کې قطعا ځای نه لري چې هر څومره پرهیزګاره سي، چې هر څومره عبادت گزاره سي، چې هر څومره پر دین زندگی تیروي، چې کم سړی د قریبانو سره ښه ژوند نه لري لا يدخل الجنة، هغوی جنت له هرګز نسي راتلی. نو هغو خو دا ویل چې قریبان داسې دی لکه لړم، لیکن پیغمبر هغه سوچ دستي ور واړوي او لا يدخل الجنة قاطع، چې کم سړی جنت کې هغه سړی ځای نسي پیدا کولی، چې کم سړی ښه تربورګلوي نه لري، چې کم سړی د قریبانو سره ښه زندګي نه لري، چې کم سړی په معاشره کې د قریبانو د تربرو حقوق نه ادا کوي. ما درته ویل دغه معاشره ولې په موږ کې راله، هغې وجه اوس لږ مخکې ما درته وویله چې هر سړی چې د تربوره سره احسان کوي او د تربوره سره یو څه کوي او د تربوره سره کومه د خیر او د نیکۍ معامله کوي، بس د خدای دپاره نه کوي، په یو نیت و غرض یې کوي. بس هغه نیت و غرض یې په دماغ کې ورته نیولی چې ته د دغه زما توقع پوره کېږي که مې نه پوره کېږي. دی زما سره دغه کوي که نه کوي، دی زما سبا صفت کوي که نه کوي، دی زما تعریف کوي که نه کوي، دی زما نوم په ښو الفاظو یادوي که نه، دی زما شکریه ادا کوي که نه، دی زما احسان مني که نه مني. بس په دغه نیت یې ورسره کړی دی. او سبا چې کله هغې د طرفه ښه جواب رانسي، هغې د ده شکریه نه کوي ادا، هغه د ده ښه صفت